پیغور یو ډیر غلط عمل دی و دا ته خلک ډیر په غلط نظر ګوري و یاره دا پیغورونه ګرده ورځ ورکوي ګرده ورځ لغازونه ورکوي. پیغور یو داسې شی دی چې د دې د وجې په کلو کلو بیا بدیانې او دشمنیانې هم روانې. دا پیغور په پښتنو کې چې کله ختم سلو یقین ومنه په هغه ورځ باندې زموږ ټولنه به ډیره برابره سمه سي. هر سړی به په خپل کار باندې اخته وي. زموږ چې ژوند تباه او برباد دی دغه د پیغور د وجې تباه او برباد دی او د دشمنیانې شروع دي. هر ځای یو بل ته پیغور سره ورکوو. دا رقم دا زموږ چې کومه ټولنه ده دا یو ابلیسي شکل اختیار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایقلزی. دا د زما یوټیوب چینل هر ماخستن موږ دلته مجلس کوو، پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوو. نن به موږ د پیغور په حواله باندې مجلس کوو چې پیغور و چی شته وای، د دې ابتدا د کوم ځایګي څخه شروع سوه، د لغاز او پیغور دا څه بلاوې دي او د دې د وجې زموږ د ټولنه څومره خرابه ده، ورځ په ورځ ترقي نه کوي بلکې ورځ په ورځ تنزل په لور روانه ده او د بربادي په لور روانه ده. او زموږ په ذهن او دماغ کې دغه پیغور چې خلک واچي د دې د وجې دشمنیانې شروع سي، بدیانې شروع سي، زموږ ټولنه کې جاهلتوب شروع سي، بیوقوفي شروع سي او دا رقم دا زموږ خلک د تعلیم په خوا نه روان بلکې د جهالت په خوا رواني، په تورې تیارو کې رواني. هغه جهالت دی، هغه پسماندګي ده. ولې موږ یو بل ته پیغور سره ورکو؟ پیغور څه اغیز لري پر دغه معاشره کې؟ په دې حواله باندې به نن موږ مجلس کوو. د پښتونولي په حواله زما دا سیریز ګرده دا یو لړۍ ده روانه ده چې په پښتونولي کې مختلف اقدار دي، دود دي، دستورونه دي. دا ټوله قدرو باندې موږ ګاییږو، دا ویلیوز باندې موږ ګاییږو. نن به موږ د پیغور په حواله ګاییږو چې پیغور و چی شته وای او دا څومره بد عمل دی او خلک یې ولې یو بل ته سر ورکوي او کله کله بیا دا پیغور چې دی یو مثبت عمل هم لري چې د هغه د وجې په خلکو کې بهادري راسي او د دشمن بیا مقابله کوي. دوستانو پیغور که زه دا ووایم خلک یې مني نه مني، زما په اند، زما په وینا یا زما په فکر و نظر پیغور چې دی یا لغاز چې دی هغه د حضرت آدم علیه السلام او د ابلیس د شیطان ملعون چې کله مکالمه سره وسوله چې الله پاک ویل چې و انسان ته سجده وکړه، ما انسان جوړ کړی دی، سړی مې جوړ کړی دی. نو ابلیس چې دی هغه راولاړ سلو، پیغور یې ورکړي، لغاز یې ورکړي، ول دی خو د خاورې جوړ سوی دی، زه چې یم هغه د اور څخه جوړ سوی یم، زه افضل یم، زه دانا یم، زه در ده بالا یم. پیغور یې ورکړي، لغاز یې ورکړي. په دې حواله باندې هغه کم چې د اول سره کم جنگ د انسان او د شیطان په مابین کې روان دی هغه د ننه پورې دغه رویې، شکلونه، وختونه، تاریخونه سره بدل کړي دي. در نن دور کې هم موږ د پیغور تانه چې ورته وایي په پښتو په اردو کې چې تانه ورته وایي نه او ملامتیات چې ورته وایي یا تنقید چې ورته وایي، دا رقم موږ پیغور یا لغاز چې ورته وایو دا د هغه سره راشروع سوی دی در نن وخته پورې، نننۍ وخته پورې چې موږ بل ته یو بل ته در اوسه پورې لا پیغورونه سوه ورکوو. دا پیغور چې دی دا لغاز چې دی و دی دا یو خطرناک عمل دی. په دا باندې خلک چې دی هغه معمولی پیغور و چاته ورکړي بس بیا نو بدي او دشمني شروع ده. اوس دا پیغور ولې و چاته څوک ورکوي؟ پیغور څوک په دا ورکوي چې په پښتني ټولنه کې بهادري ته، توریالیتوب ته، ننګ ته، غیرت ته، دغه قدرو ته ډیر اوچت په دې ته ډیر په اوچت نظر کتل کیږي، ډیر په لوړ نظر کتل کیږي، ډیر په ښه نظر کتل کیږي چې ویاره ډیر ښه توریالی دی، ډیر ښه بهادر دی، ډیر ښه غیرت لري، ډیر ښه ننګ لري، ډیر ښه پښتو لري، پلانکی سړی نه دی، ډیر ښه پښتون دی، په صحیح معنا ټینګ پښتون دی، د یوې پښتو خاوند دی، د یوې پښتو دی. بس چې بول یې وکړي یوه پښتو یې د ژبې سره ووتله بیا چې مړ کوې بیا دی بله خبره نه مني، پر هغه پښتو کلک ولاړ دی. نو دغه د پښتنو چې کم دود دستورونه او خویونه دي او ښه خویونه دي په دې حواله باندې دا پیغور په دې ورکول کیږي چې ته دغه پښتونولي څخه ووتلې، ته دغه قدر
څه ووتلې. تا هغه کم چې زموږ یو سیستم دی، یو جرګې سیستم دی، یو پښتونولي سیستم دی، د هغه څخه ته ووتې، لهذا تا ته به خامخا پیغور درکول کېږي، ته به ملامت کېږې، و تا ته به چې دی هغه لغاز درکول کېږي چې ته څنګه ولاړې. اوس دا په پیغور یو دا رقم مجلس دی چې هغه یو انسان دی. زه مثال در کوم نه، چې یو انسان دی، د هغه په کور کې یو مړی خدای نه خسته وسلو، پلار یا زوی یا څوک یا ورور مړ سلو، نو دی بدله نه اخلي. د پښتنو خو نو دغه یو ریونج ورته وایي یا قانون ورته وایي چې دی به خامخا سلف ډیفنس چې ورته وایي چې د چا کره څوک خدای نه خسته د کورنۍ کره مړی وکړي، دی به بدله خامخا اخلي. ولې په پښتنو غو دا رواج و دود دستور دی چې په چپلاخ ووه، د چپلاخ په بدل کې به سوک تاته چې دی هغه خلک درکوي په جواب کې نه، که دې په خښته باندې ووښتي په ډبره به دې ویې. دا د پښتنو خپل ډیفنس سیستم دی نه، یو نظام دی چې به خامخا به که څوک معاف کړي، دا خو نو بیا یو اعلی درجه دی، یو ډیر ښه صفت دی، یو ډیر ښه خوی دی نه. خو خبره دلته دا راځي چې یاره پیغور هغه وخت درکول کېږي چې یاره ستا کره خدای نه خسته یو مړی وسلو، ته بدل نه اخلې. نو دا ته ډېر خلک ناسیاله سړی وایي، بې غیرته سړی وایي، د ننګ و د ناموس څخه وتلی سړی وایي، او دا وایي چې دا د پښتنو څخه وتلی دی. یې به یو پتوګی به یو په اسلام آبادی به یو هندو به خو پښتون نسی کېدی. ولې پښتون چې دی هغه خپل دود دستور خوی پښتونوالي باندې، اسلام باندې، او دا کم چې په ټولنه کې عام رواجي رسومات دي او روایات دي، د دې پالنه کوي او پر دا باندې کلک ولاړ. لهذا که څوک پر دا د دې څخه لږ دوري اخواته سي، هغه ته بیا پیغور ورکړي، ویلا یې که یاره ستا خوم پلار ډېر بې غیرته سړی وله. و دا خبره چې چاته وکړي پر چا ډېره پته لګېږي چې یاره دا اوس څنګه خبرې راته وکړله. او بیا په دا ښځې په پیغور کې عموما دا د کور ښځې بیا پیغور ورکوي، وای تا خو هم د پلار بدله نه واخیستله، ته هم زوی یې اوس، ته به نو څه توره ووایه، پیغور ورکړي نه. و دا خبره چې د ده ذهن ته کښیني، بار بار په ذهن کې وروايي چې دا سړی بیا پر بدي باندې آماده کړي او په خشم باندې آماده کړي، په جنګ په ننګ باندې آماده کړي چې یا زه به خامخا بدله اخلم. ولې په کورنۍ کې په شاوخوا ټولنه کې و ده ته پیغور ورکول کېږي، وایي د دوی کرې بدي وکړله، د بدله نه واخیستله نه. نو دا عجبه دستورونه دي، عجبه شیان دي نه. نن سبا خو هغه دور نسته، دا د پخوا هغه زه درته وایم چې پخوا، نن سبا خو ورور په کور کې مړي ور وکړي، هر څه ور وکړي، دی به هغه څخه قصاص واخلي، پیسې واخلي او بدله واخلي، په هغه باندې ګاډیانې واخلي، خوشحالي څرګنده کړي. مطلب ډېر د افسوس خبره ده. دا به بې غیرته نه وي نو بیا چی شي؟ دا خو ګز د پښتني ټولنه څه وتلی دی. هر څوک وایي چې هر څه دی وایي چې زه پښتون یم، لیکن دی نه دی. ولې په دې کې هغه د پښتنو هغه خوی نسته یار. نو دا د پښتنو چې کوم دا د پیغور د لغاز چې کوم یو عمل دی، و دا ته په ټولنه کې په ښه نظر نه کتل کېږي، دا یو منفي شی دی. یعنی و چاته پیغور ښه ژوند به ښه یاره مړی وکړلو، اوس نو موږ څه وکړو وروره، اوس به سبا ما هم مړ کړي. ولې د وس طاقت والا خو نه یم، دا د دومره غټ سړی ولو بدي سره وکړله، نو زه څه وکړم؟ دا جلا خبره ده چې دی غیرت وکړي، ورسې وروره ننګ و جنګ ورسره وکړي، که څه هم د سرم پکې بیلی نه، خپل سرم پکې بیلی، لیکن مسله دا ده دا ډېر کم کسان سته. نو لهذا دا څوک چې پیغور اوري اخر هغه ګسر دغسې یاره بالکل یعنی فل دا رقم سي چې ګسر بس پټاو بس یار، بس دی مجبور یې چې خامخا د در څو پرې به دا پیغورونه اوري اخر و بدي ته چې دی هغه آماده سي او بدي وکړي او بیا نو په جیلو دا کې ناستې. نو د پښتنو چې کوم دا یو غلط خوی دی، دا تانه و چاته ورکوم، پیغور لغاز و چاته ورکوم چې یاره تا ولې د خپل دشمنی بدله نه واخیستله، یا ته به نو څه توره ووایه نه، یا په لغاز کې داسې ورته ووایه نه، دی په کنایې کې په لغاز کې ورته ووایه چې یاره محفل کې خلک سره ناستې، محفل کې ناستې، دی لغاز ورکړي، وایي کښنۍ دروازه غټه آسان،
مطلب یې دا یي چې مطلب ستا کره هم ماخستن کښنی بیټک دې دي او تا ته هم کور ته ګاډیانې ولاړې او ته هم ډوډۍ کړې او د خلکو دعوتونه دې کړي، ته وګوره ستا مخ وګوره کښنۍ دروازه غټه آسان ورته ولاړې نه. مطلب یې دا دی چې وروره ته دومره وس و طاقت نه لرې چې د خلکو چې دی هغه ډوډیانې کوې. دا نو په کنایي کې په لغاز کې ور یاد کې او تانه بیا دا دی چې مطلب خلکو ته تانه ورکې، پیغور ورکې، هغه ډېر خپله بېعزتي محسوسوي چې یاره دا څنګه زه بېعزته کړلم او څنګه خبره په محفل کې راوکړله، بس دی مجبوره سي توره ته توپک یا توپنچه راواخلي، یو دی عمل وکړي چې هغه بیا بدي ته دښمني ته بیا روان وي. عموما دغه پیغور چې دی دا ډېر کمزوري انسانان و چاته ورکوي نه، یعنې هغه خوارکی به دی سم په ژوند کې ښه ژوند به تېروي او د کمزوري او شیطان طبیعت ابلیس طبیعت او مایوس خلک چې دي هغه به و چاته پیغور ورکړي، دی پیغور به ورکړي چې د هغه زړه به ډېر ور کم کړي، زړه به ډېر ور ټیټ کړي او زه به ډېر ور خوږ کړي او تکلیف ور ورسوي چې ولې دی پیغور ورکوي، الغاز ورکوي او په دښمني اماده کوي. نو مطلب مې دا دی چې پیغور یو منفي عمل دی، هر هغه ښه عمل چې هغه خلک د خلکو د تعریف سبب ګرځېږي، هغه عمل، هغه دود دستور، هغه قدر ویلیو چې دی هغه مثبت، هغه په پښتونولي کې شمارېږي. هر هغه بد عمل چې هغه و خلکو خلک و جنګ ته آماده کوي، دښمني ته آماده کوي، منفي سوچ ته آماده کوي، شیطان طبیعت ابلیس طبیعت و لارې ته آماده کوي، هغه چې دی هغه د پښتونولي څخه وتلی شی دی. نو لہذا په پښتنو کې دا تانه پیغور دا یو ډېر منفي عمل دی او ډېر د دې څخه په معاشره کې بدي او دښمني زیاتیږي. خلک باید چې دغه پیغور و چاته نه کړي، ور برداشت یې کړي، یو دی خبره چې یاره هغه پر خلکو غلط اثر اچوي، خلک جن خوابدي کېږي، زړه یې ازاره کېږي، باید چې هغه د خپل خولې څخه نه راوباسي. پښتانه وایي خپله خوله هم کلا ده هم بلا ده، د دغه ژبې ګارنټي چې څوک واخلي چې چاته به نقصان نه ور ورسي، د دا ژبې د وجې خلک بدیانو ته چې دی هغه تیار سي. ولې ته داسې خبره د ژبې سره وباسې چې هغه بیا د خلکو پر ذهن و نفسیات او پر سوچ او په فکر باندې ډېر غلط اثر واچوي، خصوصا دا ښځې چې دي، دا زنانې په کور کې چې دي، دا سپین سرې چې دي عموما و چاته پیغورونه ورکوي. زه خواست ورسره کوم چې دا د پیغورو سلسله باید چې ختم سي. څوک و چاته پیغور نه کړي ور چې یاره ستا په ولور کې خو نوم شی نه و راغلی، و ښځو ته پیغور ورکوي، و زنانې ته پیغور ورکړي، و راواده سوي ښځې ته پیغور ورکړي، ستا دی پلار و تا نو چیښړ، په اختر کې شی نه دی راغلی، په روژه مات کې شی نه دی راغلی، پیغورونه ورکوي. ته وګوره ستا مخ وګوره، آیا سرخي و آیا پوډر وګوره، بل ته وایي لنګوټه وګوره، آیا وسدرې وګوره، څه ستا مخ وګوره، ته به هم را روان یې چې زه به توریالی یم ننګیالی یم او تا ولې د پلار بدي چې دی هغه نه پرکله او ستا پلار خو هم ستا پلار خو هم د هغه شي څخه وتښتېدی، ورک سلو پسې. نو دا پیغورونه چې و چاته ورکوي دا د انسان په ټولنه باندې ډېر غلط اثر اچوي. باید چې موږ د پښتونولي کې دغه د پیغور څخه ډډه وکړو او یو بل ته ښه کلمات ادا کړو، تعریف یې وکړو، د یو بل مثبت اړخ چې دی هغه بیان کړو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم دغه حدیث مبارک دی، که ته خیرات او صدقه نه کوئ، دا ښه خبره، ښه مجلس او ښه خندا او مسکراټ دا هم یو صدقه جاریه ده، دا هم یو خیرات دی. نو باید چې موږ هر وخت چې یو ښه کلمه باید چې د خپلې خولې څخه زبان څخه راوباسو. ولې دا کرامة الکاتبین دا فرشتې چې دی هغه لیکي، نو عموما داسې خبرې باید چې څوک د خولې څخه راوباسي چې دا فرشتې بیا په کتاب کې لیکي، دا بیا په آخرت کې ستا دپاره نقصان دی نسی جوړ. نو پیغور یو منفي عمل دی او دا خطرناک عمل دی، د دې څخه باید چې هر سړی ډډه وکړي او یو بل ته پیغور لغاز چې دی هغه نه کړي ور،
په دا کې دوستیانې او رشتهداریانې او کوم چې زموږ بایچاره د اخوت دی دا ختم کیږي او دشمنی او نفرت د دې څخه زیاتیږي. د پیغور څخه ډډه وکړي او پښتون ټولنه ته ترقي ورکړي، وده ورکړي. جاهلتوب او بیوقوفتوب او دغه پسماندګي د ذهنو څخه د دماغو څخه د ټولنې څخه ختم کړي. دا ټول ابلیسي عمل دی، باید چې موږ د دې څخه نفرت وکړو او دا ختم کړو. دوستانو د پښتونولي په حواله باندې دا زما یو لړۍ ده، تاسو دا نور ویډیوګانې هم کتلی سئ او یو بل ته په وټس اپ کې استولی سئ او دا بیل ګنټۍ چې ده دا د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړي او چې بیا هره ویډیو ماښام زه اپلوډ کوم در تاسو در رسیږي. زما په دا پښتونولي پلی لیسټ کې دا نورې ویډیوګانې هم وګورئ، یو بل ته سره شیر کړي او دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړي. د دې سره سم سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. د دې سره سم ما نقیب کلزي ته راکړه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.